پر 5م پوړ لومړنۍ کوټې ته چې بریدګر ننوتل 1521 وه او زما څنګ ته کوټه وه او د پاتې شپې لپاره دا کوټه د دوی په عملیاتي مرکز بدله شوه. واسیلیوس وایي ځان مې پر ځمکه واچاوه او د هغه تخت لاندې ننوتم چې لا توشکه پرې وه. دی زیاتوي ما ته لږ ښکارېدل چې په کوټه کې څه تېرېږي. کټ نږدې 10 سانتي متره له ځمکې پورته و. هغوی د کوټې کلب په ډزو وویشته. دروازه یې په درانه چټک ووهله او وروسته 4 کسان زما کوټې ته ننوتل. یوه یې په منډه برنډې ته وځغستل ځکه ویې لیدل چې ور خلاص و. ما د تپانچې یو ډز واورېد او ما فکر وکړ چې په راتلونکو 2 ثانیو کې ښایي ووژل شم. وروسته یې پر 5م پوړ د نورو کوټو د دروازو په خلاصولو پیل وکړ. په دهلیز کې زما د دروازې پورې غاړه یوه سټیورده یا د الوتکې خدمه وه او ځینې نور پیلوټان چې ما ورسره کار کړی و. مخکې له دې چې ووژل شي کله کله به مې بغارې واورېدې خو کله به مې هېڅ غږ هم نه اورېد. ښاغلی وسیلیوس وایي زه فکر کوم هغوی پر 5م پوړ هره یوه دروازه خلاصه کړه او هر څوک چې یې وموندل ویې وژل. ما به ژړا واورېدله. د یوې مرمۍ د ډز غږ به مې واورېد او دوی به بیا بله دروازه ماته کړه. هر ځل یې وروسته له دغه یو له بل سره خندل لکه دې خوا هاخوا چې هسې لوبه کوي یا دا چې کوم لوی محفل یا پارټۍ کې. شاوخوا د سهار 3 بجې هغوی پر 5م پوړ یو لوی اور بل کړ او ترې ووتل ځکه لوګی یې ډېر تریخ و. له 20 تر 25 دقیقو د ډزو هېڅ غږ نه و. نو پرېکړه مې وکړه چې د کټ له لاندې راووځم. کله چې راووتلم نو ومې کتل چې په دغه موده کې چې زه د یوه کټ لاندې پټ وم دوی پر بل کټ ډزې کړې وې او لرګین بیخ یې اوچت کړی و چې وګوري څوک تر لاندې پټ نه وي. له ځانه سره مې وویل نن دا 2م ځل دی چې له مرګه بچ شوی یم. ښاغلی وسیلیوس زیاتوي وروسته له وسلوالو کسانو یو کس پر همدغه کټ کېناست چې زه پکې پټ وم. ما یې پښې لیدلی شوی او هغه به پر ځمکې ناړې توکولې.